څنګه کولای شو چې د کمپیوټر څخه سی ډي رام بند کړو. که چیرې په یو دفتر کې ته مدیر یا کوم مشر ته غواړې چې د دفتر د کمپیوټرو د لیپټاپ که ډیسکټاپ دې د سی ډي رام څخه دفتر کارکوونکي کار وانخلي، یا په دفتر کې زیاتره دفتر کارکوونکي دې د سی ډي رام د لارې ګیمونه انسټالوي او ورسره همداسې فلمونه ګوري. ته غواړې چې دا دفتر کارکوونکي دا کارونه موږ څنګه کولی شو چې دا سی ډي رام په کمپیوټر بند کړو. نور به د سکرین په صفحې وګورو. د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې ویډیوګانې جوړوم. که چیرې ستاسو دا ویډیوګانې خوښ وي نور زما چینل سبسکرایب او د زنګ علامه فعاله کړئ چې تر څو د ټولو نه مخکې تاسو ته زما نوې ویډیوګانې ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن سنټر. سٹارټ ا ویډیو. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې د کمپیوټر سکرین مخې ته راغلو راځم دس پیسي ته کې موږ سره ګورئ ډي وي ډي رام موږ سره دلته فعلا نشته، یعنې موږ سره ډي وي ډي رام کار کوي. زه غواړم چې ډي وي ډي رام موږ سره ورک شي دې ساحې څخه سره ورک شي. داسې ښکاري چې موږ سره بیخي ډي وي ډي رام یا نشته یا موږ سره خراب ده. دلته موږ سره ډي وي ډي رام علامه بیخي موږ سره نه ښیي. زه غواړم چې دا ډسیبل کړم، بند کړم. زما نیمه یې کوم دا ته راځم دلته رن ته راځو یا دې زیرا کنټرول پینل ولیکه. کنټرول چې ما فقط سی او ان چې دلته ورک کنټرول پینل موږ ته راځي. دې لارې موږ کولی شو د رن د لارې موږ هم کولی شو. وینډوز آر بټن ووهه دلته موږ کنټرول پینل به ولیکې، کنټرول پینل به ولیکې، انټر به موږ سره کنټرول پینل خلاص شو. کله چې موږ سره خلاص شو ډیوایس منیجر ته راځو. ډیوایس منیجر چې موږ سره خلاص شو کله راځو دې نه بعد راځو ډي وي ډي یا سی ډي رام. دغه دلته به رایټ کلیک ووهئ، رایټ کلیک نه بعد به دلته لیفټ کلیک ووهئ، دلته به ډسیبل ډیوایس میسج موږ ته چې کله راغی یس به کړئ. کله چې د یس که زه دا منیم یس کوم وګوره زه بیرته مای کمپیوټر ته راځم. کله چې ما کمپیوټر ته زه راځم ګوره ما سره ورک شو هغه اپشن. ما خو اول کې تاسو ته وښوده که نه، یعنې د سی ډي رام اپشن دلته ما سره ورک شو. اوس یو کس څومره ډي وي ډي کې یا سی ډي رام کې کیسټ واچوي موږ سره بیخي کیسټ کار نه کوي. دغه خبره ته باید مکمل تاسو متوجه اوسئ. که چیرې بیرته غواړئ فعال یې کړئ که نه بیرته راځو موږ کنټرول پینل ته. کنټرول انټر به کړئ. کله چې موږ راغلو ډیوایس منیجر ته راځو. ډیوایس منیجر نه بعد راځو ډي وي ډي یا سی ډي رام ته. هماغه طریقه ده فقط معکوسه که لیفټ کلیک به وکړئ انیبل ډیوایس دا به ووهئ موږ سره بیرته فعالیږي اپشن. زه بندوم دا راځم دس پي سي ته. دس پي سي ته چې راغلم ما سره د ډي وي ډي رام اپشن بیرته ما سره پیدا شو. که چیرې دې ساحې پورې زموږ ویډیو ښه وه تاسو ویډیو لایک او شیر یې کړئ. او که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. ښه ورځ ولرئ. خدای په امان. ښه ژوند. مننه چې تر اوسه راسره وئ. دلته هم تاسو ته دوه ویډیوګانې وړاندیز کوم کیدای شي خوښ یم چې دا ویډیوګانې هم له لاسه مه ورکوئ. افغان ورډ ایجوکیشن سبسکرایب، بیل آیکن، لایک، کامنٹ، شیر. Thanks for watching you.